بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو د عربي ژبې د زده کړې مینوالو، تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. نن موږ د نهم صنف د عربي ژبې کتاب د وزارت معارف نصاب پیلو. د اووم صنف، اتم صنف او نهم صنف درسونه دي. مختلفو ورځو کې مختلفو کتابونو ته نمبر ورکو، نوبت ورکو. نن د نهم صنف کتاب پیل دی. په نهم صنف کتاب کې لومړی درس چې دی هغه د څه په هکله دی؟ انتقالیږو د دې مقدمو نه ډایرکټ اول درس ته ځو. او اول درس چې دی الدرس الاول، لومړی درس اللغة العربیة، د عربي ژبه. وګورو چې په اللغة العربیه کې نن څه لولو. دلته دوه کسان خپل منځ کې خبرې کوي، د هغوی خبرې اترې راغلو. لومړی ځام داسې لولم، ورپسې چې دی یو کلمه ترجمه کوو، ورپسې جمله باندې. التقى أحمد بحسن عند باب المدرسة فسلم عليه وسأله: هل أنت تلميذ جديد في هذه المدرسة؟ حسن: لا، أنا تلميذ قديم. متى التحقت بالمدرسة؟ التحقت بها قبل 3 أعوام. هل درست اللغة العربية من قبل؟ نعم، درست اللغة العربية في هذه المدرسة. في أي صف درستها؟ درستها في الصف 7 و8. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن الكريم، وهي لغة عالمية، وهي لغة هامة للثقافة الإسلامية. التقى موږ وایو پښتو کې کله چې یو بل سره میلاو شي. التقى میلاو شو، ملاقات یې وکړ، مخ شو ورسره. احمد بحسن، حسن سره، عند سره، باب دروازه، المدرسه د ښوونځي یا مدرسې، فسلم نو سلام یې وکړ، سلم سلام یې وکړ، فسلم نو سلام یې وکړ، علیه په هغه باندې، وسأل هو او د هغه نه یې پوښتنه وکړه. التقى أحمد بحسن عند باب المدرسة. احمد د حسن سره مخ شو، ملاقات یې وکړ عند باب المدرسة د ښوونځي دروازې سره. فسلم عليه وسأله، سلام یې پرې وکړ او پوښتنه یې ترې وکړه. احمد: هل آیا انت ته تلمیذ زده کوونکی، جدید نوی، فی په هذه دی دوم صنف او اتم صنف په کتابونو کې موږ ویلي وو چې هذه دا مؤنث، هذا دا مذکر او هذه دا مؤنث. کله چې موږ دوه نږدې شیانو ته اشاره کوو چې مذکر وي نو څه وایو؟ هذا this مذکر، هذه دا مؤنث. المدرسة ښوونځی. هل أنت تلميذ جديد في هذه المدرسة؟ آیا ته په دې ښوونځي کې نوی زده کوونکی یې؟ دلته نوی شامل شوی یې. درست که وایم درست نه دی، مناسبه کلمه ځکه نه ده چې نصاب دی، خو داسې دی ما مخکې م ویلو چې دا د عربي ژبې کتاب دی. مفهوم یې صحیح دی، مفهوم باید روانخیستل شي. دلته د شمولیت کومه موضوع نشته دی. آیا ته نوی زده کوونکی یې دلته؟ لا، نه، انا زه تلمیذ زده کوونکی، قدیم زوړ. خو دلته ترې معنا زوړ نه اخلو، ځکه زده کوونکی زوړ نه وي که نه. زوړ عموما موږ هغه چا ته وایو چې عمر یې زیات وي. نو دلته وایو انا تلمیذ قدیم، زه پخوانی زده کوونکی یم. متى کله
التحقت شامل شوی. ګوره دلته د التحاق موضوع نه وه، التحاق شاملېدو ته وایي. دلته یې لیکلي که نه ته په دې ښوونځي کې نه وای شامل شوی، دلته د شمولیت خبره نشته. هل انت تلمیذ جدید، شمولیت خبر التحاق دی، دلته التحاق بیخي ذکر شوی نه دی. دا مطلب دا دی هل انت تلمیذ جدید فی هذه المدرسه، آیا ته په دې ښوونځي کې نوی زده کوونکی یې؟ نه، زه پخوانی یم. کله شامل شوې؟ اوس د التحاق د شمولیت خبره روانه ده. کله شامل شوې؟ التحقت شامل شوم، بها په دې کې چیش کې ښوونځي کې، اشاره ده کنه بالمدرسه، قبل مخکې، ثلاثه درې، اعوام د عام جمع د عام کال ته وي او اعوام کلونه، درې کاله مخکې. التحقت بها قبل 3 اعوام، درې کاله مخکې پکې شامل شوی یم. هل آیا درست تا لوستې ده اللغة العربية عربي ژبه من قبل مخکې؟ هل درست اللغة العربية من قبل؟ عربي ژبه دې مخکې چېرته لوستې؟ عربي ژبه دې مخکې لوستې؟ دوړه جملې. نعم، هو. درست اللغة العربية، درست لوستلې مې ده اللغة العربية عربي ژبه في په هذه المدرسة په دې ښوونځي کې. نعم درست اللغة العربية في هذه المدرسة. هو عربي ژبه مې په همدې مدرسه کې لوستلې ده. في په أي کوم صف صنف کې درستها تا لوستلې ده. في أي صف درستها په کوم صنف کې دې لوستلې ده؟ درستها لوستلې مې ده في الصف السابع په اووم صنف کې، والثامن او اتم کې. احمد اوس ترې پوښتنه کوي لماذا، ولې. یو ګورئ دواړو کې باید تاسې کنفیوز نشئ. یو دی ماذا، څه، لماذا ولې یا د څه لپاره. تتعلم زده کوي، اللغة العربية عربي ژبه. لأنها ځکه چې دا ده، لأن ځکه چې ها اشاره شي ده عربي ژبې ته، لأنها ځکه چې دا ده لغة القرآن الكريم، لغة ژبه القرآن الكريم د قرآن کریم. وهي او دا ده لغة ژبه عالمیة نړیواله international. وهي او دا ده لغة ژبه هامة مهمة للثقافة الإسلامية، إسلامي ثقافة لپاره. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ عربي ژبه ولې زده کوي؟ حسن ورته څه وایي؟ لأنها لغة القرآن الكريم، دا ځکه چې د قرآن کریم ژبه ده. وهي لغة عالمیة او دا نړیواله ژبه ده. وهي لغة هامة للثقافة الإسلامية او دا ډیره مهمه ژبه ده اسلامي ثقافت لپاره. راځو التدريبات، تمرینونه دي. التدريب الأول، لومړی تمرین، أجب عن الأسئلة الآتية، د لاندې سوالونو جواب راوړئ. متى التحق حسن بالمدرسة؟ کله التحق شامل شو حسن په ښوونځي کې؟ وګورئ التحق بها يا التحق بالمدرسة قبل 3 أعوام. هل درس حسن اللغة العربية من قبل؟ نعم. لماذا يتعلم حسن اللغة العربية؟ لأن اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وهي لغة عالمية، وهي لغة هامة للثقافة الإسلامية. بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ باللغة العربية. یو خبره ما نه هیره شوه، هغه زده کوونکي چې دغه ویډیو د سره ګوري نوي ګوري هغوی کولی شي چې دا ویډیو کله چې تمریناتو ته راځي سټاپ کي، اول تمرینونه خپله حل کي، بیا دا وګوري چې صحیح حل کړي که نه. التدريب الثاني، تبادل الأسئلة والأجوبة مع زميلك. سوال او جواب خپل ملګري سره تبادله کړئ. الاسئله دا دي، الاجوبه دا دي، سوالونه دا دي او جوابونه هم دا دي. هل آیا انت تلمیذ؟ هل انت تلمیذ؟ آیا ته زده کوونکی یې؟
نعم انا تلمیذ. یو زده کوونکی به دا وایي بل دا وایي، خو دا هلته پریکټس کېږي چې تاسې دوه درې وایي. ماذا تدرسو؟ څه لولې؟ ادرس اللغة العربية، عربي ژبه لولم. لماذا تدرس اللغة العربية؟ عربي ژبه ولې لولې؟ لأنها لغة القرآن الكريم، ځکه چې دا د عربي ژبه د قرآن کریم ژبه ده. التدريب الثالث: ضع في الفراغات التالية صفة مناسبة. دالتا یو مناسب صفت دغه دی: عالمية نړیواله، العربية، الكريم، جديد. نوع: هل أنت تلميذ جديد؟ اللغة العربية لغة القرآن الكريم. هل درست اللغة العربية؟ اللغة العربية لغة عالمية. التدريب الرابع: ضع تحت كل صفة خطا واضبطها بالشكل في الجمل الآتية. صفت خو ان شاء الله پیژنې. زه وایم چې زه ډېر ښه سړی یم، که نه؟ زه ډېر ښه سړی یم. سړی نوم دی، زه اشاره ده، صفت پکې څه دی؟ ښه. یو سړی دی ښه، دا ښه څه دی؟ صفت دی. ښایسته کور څه دی؟ نوم دی که نه؟ ښایسته څه دی؟ صفت دی. نو بیت جمیل، ښایسته کور. نو جمیل څه دی؟ صفت دی. د کور صفت دی که نه؟ دلته به تاسې صفت پیدا کوئ، د صفت لاندې به داسې یو خط کش کړئ. دا خو د پاس شو، لاندې به یې داسې یو خط کش کړئ. هل احمد رجل کریم؟ نو دا څه شو؟ صفت شو. حامد تلمیذ مجتهد، مجتهد څه دی؟ صفت دی. حامد خواریکښ، زحمتکش او تکړه زده کوونکی دی. مجتهد معنا صفت شو کنه. فاطمة معلمة ممتازة، فاطمه تکړه ښوونکې ده. ممتازة څه دی؟ صفت دی. محمود تلمیذ ذکی، کومه څه زده کوونکی دی؟ ده هوښیار زده کوونکی دی. نو ذکی څه دی؟ صفت دی. فهیمة طالبة مجتهدة، فهیمه تکړه زده کوونکی ده، کوشش کوونکی زده کوونکی ده. نو مجتهدة څه شو؟ صفت شو. التدريب الخامس: أسند الأفعال الماضية إلى الضمائر المتصلة كما في المثال. التدريب الخامس: أسند الأفعال الماضية إلى الضمائر المتصلة كما في المثال. وګورئ دلته ماضي فعلونه دي، دا متصل ضمیر ته اړو. موږ ضمیر دوه قسمه لرو، دا ډېر غټ موضوع ده. انشاءالله د نحو او صرف درسونه اخر کې درته وایم چې څنګه کولی شئ د نحو او صرف درسونو ته په منظمه توګه لاسرسی ولرئ. خو دلته موږ دوه قسمه ضمیر لرو، یو متصل دی، یو منفصل دی. متصل وصل نه اخیستل شوی که نه؟ لنډ یې درته وایم. متصل هغه ضمیر دی چې کلمې سره یو ځای پیوست راغلی وي، تړلی وي ورسره. لکه دا تا وګوره: تعلمته، تا زده کړه وکړه. تعلمتو، ما زده کړه وکړه. تعلمنا، موږ زده کړه وکړه. دا چې دي متصل ضمیرونه دي، یو ځای ورسره نښتي دي. انت منفصل ضمیر دی. اوس ګوره تعلمه څنګه اړوو چې مخاطب مذکر، داسې یو چاته وړو چې یو خبرې ورسره کوم مذکر وي، څه ورته وایم؟ تعلمته. مؤنث ته څنګه وایم؟ تعلمتې. مفرد متکلم، زه تکلمتو. الجمع متکلم چې دی تعلمنا. التحق مخاطب مذکر ته، التحقت. که مؤنث وي التحقتی، التحقتو، التحقنا. ګوره دا تا چې ده په آخر کې د ستا لپاره ده. تی ته که مؤنث او تو زه او نا موږ. تحدث تا خبرې وکړې. تحدثتی تا خبرې وکړې که چېرته مؤنث یې. تحدثتو ما خبرې وکړې. تحدثنا موږ خبرې وکړې. اکرمه اکرمت، اکرمتې، اکرمتو، اکرمنا. اکرام د چا وکړې که نه؟ عزت او قدر یې وکړې. ارسله
ارسلتا ارسلتی که ښځی ته ارسلتو ارسلنا موږ ولیږو. التدريب السادس شپږم تمرين. حدد الحروف المشددة مع حركة الفتحة والضمة فيما يأتي. حدد الحروف المشددة مع حركة الفتحة والضمة فيما يأتي. پلاندې حروفو کې پلاندې کلماتو کې مشدد حروف هغه ته وایي چې شد ولري. دا لږ راغټ کړو. شد به انشاءالله پیژنې که نه. شد دې ته وایي دغه وینې ده یو دوه درې ده دا چې دی مشدد حروف به تاسې څه کوئ معلوم کوئ. العربیتو دې کې دا مشدد دی. الصفو دواړه دي. اتحدثو النحو احبو. دلته اصلي نقطه ګوره دا دی دا پیښ دی احبو. پیښ د چی شي د پاسه دی؟ د شد د پاسه دی. زور یا فتحه د څه دپاره دی؟ د دې د پاسه دی. همداشان زیر هم د همدې لاندې راتلی شي. التدريب السابع. رتب الكلمات الآتية لتكون جملا مفيدة. اما هغه تمرین دی غیر منظم کلمات دي تاسې منظم کړئ. اللغة هل العربية درست. هل درست اللغة العربية؟ أن جيدا أتحدث أريد أن أتحدث جيدا. تتعلم اللغة لماذا العربية؟ لماذا تتعلم اللغة العربية؟ القرآن نزل العربية باللغة. نزل القرآن باللغة العربية. التدريب الثامن. هات 4 جمل في وصف اللغة العربية. دا زنکوم دا ستاسې تمرین دی. یو جمله 4 جملې به داسې راوړئ چې د عربي ژبې په صفت کې وي. صحیح ده که نه؟ مثلا اللغة العربية لغة سهلة. اسانه ژبه ده. اللغة العربية حلوة خوږه ده. اللغة العربية لغة لها قواعد كثيرة. ډیر زیات ګرامر لري. اللغة العربية لغة الرسول صلى الله عليه وسلم. 4 ما راوړم داسې 4 جملې تاسو پیدا کړئ. الثروة اللغوية د لغاتو ذخیره څه دی؟ اللهجات لهجه ان شاء الله پښتو کې مرته لهجه وي کنه. لکه د خوستیانو ویړ کای یا د خوګیانو غوړیو ته غیړی وي یا شینواری دی مونږ وی هلکه شینواری ورته وړکای وي. تاسې لهجې دي مختلفې کنه. ژبه یوه پښتو ده ژبې بیلې دي. همداشان اللهجات دا لهجې بدلیږي را بدلیږي. لغة سهلة آسانه ژبه. اللغة الفصيحة فصیحه ژبه چې هر حرف و هر کلمه چې خبرې کوي بیله بیله معلومیږي. بعضې خلک فصیح نه وي خبرې ډېرې واضحه نه وي. چې کله خبرې کوي ته حیران شي دا څه وایي ګټې خبرې ډېرې واضحه نه وي. نو فصیحه هغه ژبې ته وایي چې واضحه وي. اللغة العامية عامي ژبه. عربي 2 قسمه ده. یو اللغة الفصيحة ده او بل العامية ده. مثلا فصیحه هغه عربي ده چې تاسې په کتاب کې وایي. زه چې کومه عربي وایم دا فصیحه عربي ده. العامية ده هغه عامي ژبه ده چې هغه خپل منځ کې وایي. عموما عربان په خپل منځ کې په فصیحه ژبه خبرې نه کوي. عموما علما په تقریرونو کې په خطبو کې فصیحه ژبه استعمالوي. اما عوامو سره چې مخ شه عامي. که یو مثال یې درکړم مثلا موږ وایو کیف حالک هغه وایي اشلونک یا أين تذهب وين تذهب کنه. یعنې داسې هغوی دغه
تقریبا حتی عامي ژبه په بعض ځایونو کې مکس کړیم د انګلیش او نورو ژبو سره. لغات الشعوب د قومونو ژبې. نشأة اللغة د ژبې پیدایښت، د ژبې وده. علوم اللغة د ژبې علوم، علم جمع د علوم ښه. اللغة الأولى لومړۍ ژبه. اللغة الثانية دویمه ژبه. لغة الحضارة د پرمختګ او تمدن ژبه. لغة العبادة د عبادت ژبه. لغة عالمية نړیواله ژبه. الواجب المنزلي کورنۍ دنده. اكتب الأجوبة للأسئلة الآتية في كراستك د لاندې سوالونو جوابونه په کتابچو کې ولیکئ. متى التحق حسن بالمدرسة؟ حسن ښوونځي ته کله شامل شو؟ قبل 3 أعوام. هل درس حسن اللغة العربية من قبل؟ نعم. لماذا يتعلم حسن اللغة العربية؟ لأنها لغة القرآن الكريم، ولأنها لغة عالمية، وهي لغة هامة للثقافة الإسلامية. بأي لغة نزل القرآن الكريم؟ نزل القرآن الكريم باللغة العربية. دنن لپاره همدومره درس به انشاءالله بس خو یو نقطه دلته تاسو ته یادولو وړ بولم. بیا هم دا ویډیو که کوم خلک ګوري او چینل یې نوي سبسکرایب کړی، تاسو کولی شئ چینل داسې سبسکرایب کړئ د 9م صنف، 8م صنف، 9م صنف کتابونو ته هم لاسرسی ولرئ. او که څوک غواړي چې د عربي ژبه زده کړي نو کولی شئ زه ستاسو طریقه ښیم چې د عربي ژبې کې د درسونو ته څنګه لاسرسی د صفر نه پیدا کړو. یا به یوټیوب خلاص کړئ یا به دلته ولیکئ په ویب سایټ کې www.youtube.com انټر به یې کړئ. یوټیوب چینل هم چې خلاص کړه دلته سرچ باکس کې به ولیکئ اصغر صلاح، انټر به یې کړئ یا به سرچ کړئ. دلته زما چینل به داسې راشي د اصغر صلاح په نوم. په دې به کلیک وکړئ. کلیک هم چې وکړ دلته به د سبسکرایب بټن ته لاړ شئ. دا به که سور و سبسکرایب به یې کوئ، که خړ و سبسکرایب به یې نه کوئ، بیا سبسکرایب دی. د دې سره به په دې نښه کلیک وکړئ او آل به کلیک وکړئ چې تر څو تازه ویډیوګانې تاسو ته در ورسیږي. پلی لیست ته به لاړ شئ. په پلی لیست کې چې دی مختلف ګروپونه دي، 300 فولډرې دي. دلته متفرقه موضوعات دي، د عربي ژبې په هکله او نور موضوعات دي، د نحوي او صرف درسونه دي، د العربیة بین یدیک که غواړئ عربي ژبه د صفر نه زده کړئ. دغه ځای کې تاسې کولی شئ د صفر نه زده کړئ. د 8م صنف کتاب، د 9م صنف کتاب، دلته به یو بل فولډر جوړ شي د 9م صنف کتاب. که غواړئ عربي ژبه د صفر نه زده کړئ په دې فولډر به کلیک وکړئ د العربیة بین یدیک کتاب، او دلته به د لومړي درس نه شروع شي. لومړی درس، دویم درس، دریم درس، همداسې 50 او 60 اویا چې هر څو درسونه وي. نو په دې هیله چې چینل سبسکرایب کړئ، درسونه تعقیب کړئ. هره ستونزه چې وه، هر ځای کې مشکل و، زه مو خدمت کې یم. بېغمه کمنټ پرېږدئ، پوښتنه وکړئ، زه به انشاءالله ستاسې ټولې پوښتنې جوابوم. نكتفي بهذا القدر من الدرس ليومنا هذا، ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل إن كنا أحياء. وإلى اللقاء القادم، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.